د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. ژورلید ته ښه راغلاست. په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي او تازه ترین کوم اطلاعات چې د هغې نه راغلي دا دي چې په دغه خبرو کې یو څه پرمختګونه شوي دي. عمدتاً د خبرو موضوع هلته اوس چې موضوع باندې بحث کوي هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده، تقسیم اوقات خبره ده چې کله به وځي څنګه به وځي، او بله موضوع دا ده چې افغانستان به نړۍ ته ګواښ نه وي، افغانستان نه به ګواښ دې ته متوجه نه وي. البته نور مسایل چې دي خلیلزاد ویل دي چې دغه توافق باید ټول مجموعي توافق وي، خو داسې ویل کېږي چې خبرو نه تر اوسه پورې خو ټول خواوې رضایت لري. هلته دا قصه روانه ده. دلته یو څه د لویې جرګې په نوم باندې وشول او یو څه پرېکړې وکړې په هغې کې. نو دغه جریانونه سره یو بل باندې اغېزه څنګه ده، هغه توافقات چې د طالب او د امریکا ترمنځ کومې خبرې روانې دي هغه د دې تابع دي او که نه، جریان څنګه دی، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاست شنونکی، زمونږ بل مېلمه دی پوهنمل اسد وحیدي د پوهنتون استاد او سیاست شنونکی، زمونږ درېیم مېلمه دی استاد عبدالباقي امین د قاصد څېړنیز مرکز مشر. ستړي مشرې په خیر راغلی. استاد دلته یو څه د لویې جرګې په نوم باندې یو مشورتي جرګه وه، خلک راوغوښتل شول، 3000 نفر یې مېلمانه کړي وو او بیا یوه قطعنامه صادره شوله. یو خو څه چې هغه د جرګو په کمیټو کې ویل شول هغه ټول قطعنامه کې منعکس هم نه شول. لیکن هلته په قطر کې خبرې روانې دي، طالب او د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. دا چې څونه کامیاب روانې دي، نتایج څه کېږي نه کېږي په بېل ترتیب باندې، لیکن دغه جرګه به په هغې څه تاثیر وکړي مثبت یا منفي یا که نه؟ دا څه چې جرګه کې وشول د قطر په خبرو بې اغېزه څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب امین ته او استاد وحیدي ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د ملت هغه پرګنې چې هغه د حکومت په اوږو میاشت نه ګوري بلکې خپل لیدلوری لري، هغوی په دې باور و چې د سولې مشورتي جرګه د ځانګړو اهدافو چې په سر کې دا وه چې سوله سبوتاژ کړي د دې لپاره جوړه شوې او تاسو د قطعنامې مواد 30 مواد که مطالعه کوئ او د دې کانفرانس، زه ورته کانفرانس وایم، جرګه نه ده، جرګه نه ده، ځکه د سیاسي جریانونو نه پرته هېڅکله هم یوه جرګه سیاسي جرګه جوړېدی نه شي او د افغانستان معادله سیاسي نظامي معادله ده. نو یوازې په نظامي افق کې یو څه دایرول او هلته د سیاسي جریانونو په غیاب کې خلک د استازو په نوم باندې راوستل، موږ ته ډېر خلک معلوم شو چې د پوهنتونونو ناکام معاصرین هم پکې ناست وو، زما خپل ناکام شاګردان پکې ناست وو. نو فلهذا د داسې کانفرانس د جرګې نوم ورکول دې کې هم شک نشته چې مخور خلک هم پکې وو د افغانستان، خو هغه د دې اوسني حکومت اراجي دي او پایې دي. د افغانستان سیاسي جریانونه چې کوم دي که په هر نوم یې څوک یادوي د افغانستان په اقشارو کې د ملت په پرګنو کې ځای لري او تر څو پورې چې یو داسې لوی سیاسي ملي جریان نه رامنځته شوی چې هغه د انتخاباتو د لارې نه او د سیاسي پراخه ډیالوګ د لارې نه ګوښه کې صرف په فیسبوکي خیاطانو او د حکومت په برنامو باندې څوک نه ګوښه کېږي. صحیح. نو زه وایم چې دغه جرګه د دې جرګې جریانونه تر اخره پورې څارل، تقریبا د 9 کمیټو راپورونه ما په خپل غوږ اورېدلي دي. د دې 9 کمیټو په دوران کې چې دا څومره راپور یعنې دوی هغه پرېکړې یا هغوی هغه پیشنهادونه چې دولت ته وو په هغې کې اکثریت قاطع د شپنیو عملیاتو یعنې غندنه کړې ده او هغه مسایل انعکاس یې پیدا نه کړ.
لیکن هغه مسایل چې اصلا پکې بحث نه دی شوی هغه انعکاس یې پیدا کړ. نه استاد تاسو ویل چې دغه جرګه یعنې د سولې سبوتاژ، نو که دا جرګه د سولې سبوتاژ وي معنا خو دا ده چې د قطر په خبرو باندې منفي اغېزه کوي شي که نه؟ زه وایم چې اغېز کوي شي، اوس همدا مې ته ویلي، خو هغه کوم اغېز؟ منفي اغېز، نه مثبت اغېز. ګورې دې جرګې یوه غټه پرېکړه دا هم ده چې د دې وینا دا جګړه په مخ ځي چې د دولت لوري او د طالبانو د لوري د اسلام په رابطه باندې په تعبیرونو کې او په قراتونو کې فرق دی. د افغانستان علما، مراد علماو نه څوک دي؟ دغه د افغانستان د علماو شورا غړي چې شپنۍ عملیاتو کې افغانان وژل کېږي، ملکي افغانان دوی غږ نشي اوچتولی، او طالبان د سره کښېني او یو واحد قرائت را پیدا کړي. که چېرته واحد قرائت د افغانستان د علماو په ذریعه ممکن وي، نو په افغانستان کې به کم تر کمه د مذهبي اختلاف موجود نه وي. دنیا کې اوسه پورې تقریب د مذاهب رانغی، تقریب د سیاسي لیدلورو اوسه پورې رانغی. دا خو هغه څه دي چې په عربي کې موږ یو اصطلاح کارو، ډاکټر صاحب امیر په دې ډېر ښه پوهېږي، تعلیق بالمحال دې ته وایي. هغه کار چې ناشونی وي، ناممکن وي، او ته هغې پورې یو څه وتړې چې دا کار دې وشي، نو معنا ده چې دا کار موږ نه کوو. هغه بیخي عامیانه اصطلاح کې فارسي کې وایي چې نخود سیاه تور نخود څوک لېږل، تور نخود خو نه پیدا کېږي، یا د مرغیو پیو پسې لېږل. مرغیو پی چېرته وي؟ نو دا ډول یعنې د جرګې د خلکو قطعنامه کې مواد ځای کول، دا په خپله د سبوتاژ هغه بهترینه مهره ده چې دې مهره باندې غواړي د جرګې سبوتاژ، چونکې د سولې په خلاف دې خبره نشي کولی. سوله خو د افغانستان د خلکو د فرد غوښتنه ده، خو له دې لپاره چې دوی دا خبره کوي نشي، د همدې سولې په نوم باندې دوی روان دي، خو په سولې په نوم د سولې سبوتاژ کوي. صحیح. وحیدي صاحب، د سولې سبوتاژ لکه څنګه چې استاد مې ویل، خو مطلب دا دی چې د قطر په خبرو به هم تاثیر کوي. نو د قطر خبر یو خو د سولې راسته راوړلو خبره ده، او یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق خبره ده. د طالبانو او د امریکا ترمنځ په توافق به اغېزه وکړي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب، تاسو ته په بحث کې درنو استادانو ته، د ټلویزیون کتونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. اول که اجازه وي، زه د جرګې په اړه یو خبرې کوم چې د جرګه د تضاداتو مجموعه وه. نوم یې و د سولې مشورتي جرګه، په آخر کې پرېکړه لیک صادر کړ. ولې مشوره لیک نه صادرول چې پرېکړه لیک صادرول؟ نو خو مشورتي وه، د مشورې پرېکړه، یعنې مشورتي جرګه وه، معنا مشوره یې ورکوله. مشوره یې چا ته ورکوله؟ حکومت ته. حکومت ته دې مشوره ورکړې وای، لیکلي به وي چې حکومت ته مشوره لیک، دا یې باید په آخر کې خپور کړی وای. پرېکړه لیک یعنې څه شی؟ مشورتي جرګې کار پرېکړه لیک دی. بیا پکې طالب نه دا غواړم، طالب نه پکې دا غواړم. طالب خو ته نه یې راغوښتی چې مشوره راکړه، ته خو حکومت راغوښتی چې ولسمشر ته مشوره ورکړي چې څه وکړي څه یې ونه کړي. ستا یې له پرېکړه لیک او له طالب سره څه کار دی چې ته وایې چې طالب دا وکړي دا ونه کړي؟ یو تضاد غوندې شی و. دا درست بالکل. پارل په جرګه ډېر نه تم کېږي، پوره بحثونه پې شوي، سره دې چې ډېر درانه خلک وو پکې. زه هغو ته احترام لرم، د هغوی نیت او ارادې هر څه ته احترام لرم. په قطر کې به څه تاثیر وکړي؟ د جرګه شفغني د خپلو شخصي ګټو او د قدرت د دوام لپاره جوړه کړې وه، مګر امریکایانو هم غوښتله د جرګې استفاده وکړي. د څه لپاره؟ د امریکایانو یو اساسي فشار دا دی چې د جګړې د طرف په توګه دوی راڅرګند نه شي، یعنې د طالبانو سره د اصلي طرف په توګه راڅرګند نه شي. طالبان له حکومت سره مخ کړي او داسې وښیي چې تاسو دوه طرف یې، زه د حکومت شاته ولاړ وم، نه ده چې زه ستا سره مخامخ. اوس په قطر کې امریکایان له جرګې مخکې دا خبره کوله، خو اوس په شدت کوي او وایي چې هغه د جرګه دومره خلک راټول شوي وو، هغوی له تاسو وغوښتل چې وربند وکړئ، نو وربند وکړئ. هغوی له تاسو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړئ، نو خبرې وکړئ. یعنې پر طالبانو د فشار لپاره امریکایان کاروي دا جرګه، ځکه چې دوی استفاده ترې وکړه. امریکایانو هم له دې جرګې ګټه واخیستله. دا سمه ده چې جرګه د اشرف غني د ګټو او د قدرت د دوام یا د دریځ ته د ولسي رنګ ورکولو لپاره جوړه شوې وه، مګر امریکایانو خپل استفاده دې کوله. دغه هغه تاثیر دی چې د امریکایانو په اصطلاح ته د فشار سبب کېږي پر طالبانو، مګر دا چې طالبان تسلیمېږي که نه دی، یا دغه فشار سولې باندې مثبت اغېزه لرلی شي که منفي؟ که ځکه زموږ مجموعي هدف چې دی هغه خو سوله ده په افغانستان کې. اوس که امریکایان د فشار یو ابزار په لاس کې پیدا کوي، د نورو په خوا کې جګړه او نور څه ابزار چې لري،
یو وسیله بل هم جرګه شله د دوی په لاس کې د فشار نو دا به په سولې مثبت تاثیر وکړي که منفي؟ دا له دې سره تړلی چې موږ سولې ته له کومې زاویې ګورو. که له دې زاویې ورته ګورو چې طالب سولې ته موږ افغانان چې ورته ګوري عام خلک دغه چې دا جګړه ختمه شي دا خو هغه نتیجه ده مګر د لارې یعنی چې موږ فکر کوو چې له کومې لارې سولې راځي له دې زاویې چې ورته ګورئ که بحث دا وي چې طالبان باید حکومت سره خبرې وکړي او وربند وکړي نو خو مرسته کوي ورسره. مګر که بحث دا وي چې نه امریکایان خپلو وتلو مهالویش باید اعلان کړي طالبان باید ورته تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به دوی پر ضد نه کارول کیږي او په دویم پړاو کې بیا وربند او له افغانانو سره د راتلونکي حکومت او نظام پر څرنګوالي بحث په دې چاره کې زما په نظر کومه مرسته نه کوي برعکس خنډونه پیدا کوي برعکس د امریکایانو مټ قوي کوي او له هغوی سره مرسته کوي چې هغه مسایل چې د جګړې اساسي دلیل دی یا د جګړې اساسي لامل چې د بهرنیو ځواکونو حضور دی هغه په فرعي یا څنګزن بحث باندې بدل کړي او نور داسې مسایل را مخکې کړي چې که هغه وشي هم خو چې هغه اصلي مسله نه وي حل شوي امریکایي ځواکونو د وتلو بحث چې خبرې روانې دي خو هغه داسې ښکاري چې طالبانو او د امریکایانو ترمنځ فاصله کمه شوې ده. د ځواکونو په وتلو بحث شوی تر ډیره توافق شوی چې د افغانستان خاوره به دوی پر ضد نه کارول کیږي په دې کې څه مسایل شته او مګر تر ډیره حل شوی. ستونزه دا ده چې د طالبانو غوښتل کېږي چې وربند وکړي. طالبان وایي چې هېڅ چېرته له توافق مخکې وربند نه دی شوی. نړۍ کې چې تاسو ګورئ اول توافق کېږي بیا وربند کېږي نو توافق نه مخکې وربند نشته. ښه طالبان نور دلایل هم لري یوه برخه داسې دي چې دوی وایي یوه برخه داسې دي چې دوی نه وایي له وربند نه ولې ویرېږي طالبان که په دې تاسو غواړئ زه به خبرې هم پرې وکړم چې طالبان ولې ویرېږي. او دویم بحث دا دی چې له طالبان غوښتل کېږي چې له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان لا هم له حکومت سره تاسو مطلب طالبان ځکه یېرېږي چې بیا به د دوی صفوف توپرک شي. لومړی دا دی چې طالبان خو تاسو پوهېږئ کوم منظم فکري جریان نه دی چې افراد تثقیف کېږي فکر ورکول کېږي منظم لکه د یو حزب یا د یو ګوند په شکل جوړښت لري. افراد دي تللي دلایل متفاوت دي او احساسات دي ورسره او فکر کوي چې افغانستان اشغال شوی پر ضد باید د امریکانو پر ضد باید جګړه وکړو او په اصطلاح د حالت بدل کړو. نو دوی کومه فکري یا ژوره یا ګوندي یا حزبي اړیکه نه ده چې دوی وساتلی شي. دا بحث نه بل چې وربند وشو معنی طالب سیمې ته خلک تللی شي او د طالب سیمو ته د خلکو ورتګ دوی کې د نفوذ د دوی هلته په مسایلو د پوهېدو نورو مسایلو سبب هم کېدلی شي. لیکن په دې وروسته بحث وکړو چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ توافق څونه ممکن دی او څونه نه دی. که هغه توافق وشي بیا مثلا امریکا او طالبان یو توافق ته ورسیږي هر رقم توافق شي بیا نو د دې جرګو معنا او اهمیت څه پاتې کېږي. استاد دغه جرګې پخوا کې دغه جریان دغه کوششونه روان وو چې افغانان په خپل منځ کې یو توافق ته ورسیږي. طالب او امریکا سره هر رقم توافق چې کوي هغه خو بیل بحث دی لیکن دلته په نظام کې شامل ټول اړخونه خو باید یو توافق ته ورسیږي هم طالب سره هم په خپلو منځو کې. دغه جرګې اغېزه دغه بین الافغاني توافق باندې تاسو څنګه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو خپل سلام تاسو محترمو دې ځای کې شته استادانو او لیدونکو ته وړاندې کوم او د الله پاک څخه غواړم چې موږ دغه اوږد جنګ افغانستان کې ختم شي. زه خو داسې وایم چې موږ باید په دې خبره وکړو چې د افغانستان د دې سولې په هکله دغه اساسي مشکلات چې دي دا څه حل کېدای شي چې د افغانانو ترمنځ بحث یو اساسي بحث دی چې باید وشي او هغه هم افغانان من حیث مجموع په هغو کې شریک شي ځکه تنها د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات تنها د هغو دپاره د حل هغه جوړوی نشي. په دې کې د ملت شریکېدل د مفید دي او په دې کې د ملت شریکېدل په داسې شکل سره چې هغه حکومت دغه ملت دی که نه د ملت استازي راغلل په جرګه کې کېناستل او ما ته قطعنامه راکړله او دوی نه وروسته به دا زما هغه د لارې نقشه وي نو داسې ده که څنګه؟ نه خو په موانعو کې فکر وکړو. یو غټ مانع چې د سولې د مذاکراتو په هکله شته او د سولې د مطابقت کوونکي هم
چې څه وخت چې فرصتونه د سولې راغلي آیا حکومت هغه په مخلصانه او مثبت شکل سره مدیریت کړي؟ زه خپل په دې نظر یم چې حتی په داخل د حکومت کې هم یو نظر نه و، بلکې فرصتونه ډېر وو، کېدای شي موږ دغه شي ته لږ مخکې هم رسېدلي وای، خو سم مدیریت شوی وای. اوس هم غټ اختلاف په دې نقطه دی چې د سولې مذاکرات څوک مدیریت کړي. ځکه د سولې مذاکرات مدیریت که یو د اطرافو جنگ ته وسپارل شي، نو د هغوی غوښتنې که نه برآورده کېږي، نو هغلته به مذاکرات بومبست طرف ته ځي. دا مهم ټکی دی، یعنی د سولې د جریان مدیریت باید د جنگ یو طرف ته ونه سپارل شي، ځکه چې هغه خپلې غوښتنې پکې هغه کوي، پکې پالي، او هغه غوښتنې ځکه د اطراف د جنگ د بنا دلته ملت باید را شریک شي، ملت د احزابو، ملت د شخصیتونو، ملت د نور هغه څوک چې هغه د افغانستان کې تنها سوله غواړي، بل هېڅ نه شخصي غوښتنې یا داسې چې هغه په هغې باندې د سولې خبرې سبوتاژ کړي، دا منځته نه رسي. نو بنا دغه یو مجلس یو ضروري کار دی چې په هغو کې اساسي مشکلات چې دي او هغه پکې بحث وشي. اوس مثلا دلته یو غټ مشکل دا شته دی چې شکل د نظام به څرنګه وي. مثلا لویې جرګې وي چې جمهوریت اسلامي افغانستان به وي او دا د موږ د ثوابتو دا خبره چې آیا جمهوریت اسلامي وي، آیا خو طالبان وي چې امارت دی وي، آیا نوم مشکل دی که نه دا چې انتخابي وي، انتخابي بیا څرنګه نوعیت خبره ده، د نظام د نوعیت خبره، د نظام نوعیت خبره دا به انتخابي وي، انتخابي بیا رئیس جمهور به د ټول ملت نه را انتخابیږي که نه هغوی به هر ځای کې یو مجلس را جوړیږي، مثلا پارلمان اهل حل و عقد، اصطلاحات مختلف دي، اب را جوړیږي بیا به هغه مشر انتخابوي. په دې حصه کې خو بحث ته ضرورت شته، د یو توافق ته ضرورت شته، کوم چې په هغو باندې ټول یعنی دا چې موږ سیاسي زعامت څرنګه انتخابوو، خپل مؤسسات څرنګه انتخابوو، او بیا موږ څه شی پرېږدو. مثلا که چېرته دا نظام جمهوري اسلامي دی، که چېرته دلته اسلامي دولت ووایو، آیا دا بخښنه غواړم جرګې کې خو یو سلسله شوې نه، اوس مثلا دغه 18 کلن اوس پرېکړه لیکي چې څه ویل شوي دي، هغه دا دی چې دغه 18 کلن لاسته راوړنې چې دي دا به ساتل کېږي، نظام به ساتل کېږي، اساسي قانون دا به ساتل کېږي، ځکه په څو مواردو کې دا چې د اساسي قانون ساتنه او فلانه، نو دا شولې که ساتل کېږي بیا خو په نظام بحث او په رژیم بحث او د انتخاباتو یعنې د نظام په ماهیت بحث بیا خو نو ختم دی که نه؟ نه، خو زه اوس همدا وایم چې موږ دغه لویې جرګې نه چې کوم شیان راوتلي دې ته په داسې شکل سره وګورو چې کوم شیان مثبت دي او کوم شیان هغه د سولې په هکله خنډ جوړونکي دي. زه وایم مثلا د جرګې نه چې مثبت شی و دا چې د طالبانو د غوښتنو په هکله هلته یو نوع نرمش وجود ولري، دا یوه سمه غوښتنه ده. مثلا د لویې جرګې نه دا خبره راوتل چې خارجیان مهالویش هغه شي، خو دا خو د ملت غوښتنه ده، د خو ښه خبره ده. سابق مثلا لویه جرګه چې جوړه شوه چې امنیتي تړون او نور مسایل، هلته هم د ملت غوښتنه ده چې امنیتي تړون دې نه امضا کېږي، که په څه شرایطو باندې که شرایط وضع کړي وو، نو لږ څه خو دلته د ملت غږ من حیث مجموع په دې کیسه کې شته دی چې مثلا د اوربند مسله هم خو د ملت غږ دی. دا خلک چې وژل کېږي دا ولې وژل شي؟ اوس افغانان وژل کېږي، امریکایان خو په دې حصه کې یعنې 1% خلک په امریکایان وژل کېږي، نور خو ټول افغانان وژل کېږي. د ملت غږ دی چې اوربند دې وشي، دا په طالب هم غږ دی. دا خبره لکه استاد چې وکړه غټ خبره خو دا وه چې د شپني عملیاتو چې په هغې کې مدني خلک وژل کېږي، په هغې کې خلک نیول کېږي بیا وژل کېږي، د دې د بندېدو غوښتنه خو باید په کلک شکل سره راغلی وای. متاسفانه چې دا رانغی. کمیټو کې تقریبا ټولو کمیټو کې یاد شلله او قطعنامه کې رانغلله. مثلا یو بل مهم بحث چې بخښنه غواړم ضمني خبره ده لیکن مهمه خبره ده، کمیټو کې چې کومې خبرې یاد شلله قطعنامه کې هغه رانغلله، نو دا قطعنامه د جرګې قطعنامه وه که د حکومت قطعنامه وه؟ ځکه که د جرګې وه خو باید هغه غوښتنې چې په کمیټو کې مطرح شللې هغه خو دلته منعکسه شوې وی که نه. دویم د شپني عملیات پکې رانغلله، او بله موضوع چې په کمیټو کې بحث پې نه و شوی چې دغه د اسلام د بېلابېل تعبیرونو خبره چې وه هغه پکې راغلله.
نو دا څرخه زه فکر کوم چې دا باید په درست شکل سره راغلی وای او اصلا حکومت د دې لپاره ځواب هم نه لري ځکه چې دلته یو لوی نه پیم چې د دې شا لاس د چا دی چې مثلا لاړ شي تیارې لاړې شي د شپې کور بمبارد کی او بیا معلوم هم شي چې هلته هېڅ مسلح هم نه و که مسلح هم و هلته اطفال او ښځې بمبارد شي وژل شي د دوی د خوا سره حکومت عسکر نه پوهیم چې نور امریکایان هم ورسره وي که نه خو دا لاړ شي نفر ژوندی ونیسي پس د ژوندي لیدو دا په افغانستان په مختلفو ځایونو کې دا تکرار شوی دا باید حتمي شکل سره راغلی وای زه فکر کوم یو بل مهم بحث هم چې هغه هلته پکې اشاره ورته ونه شوه او یا هم رانغله زه نه پوهیم چې کومیټو کې د کوم انداز پورې دا مسله راغله هغه هم دا ده چې که چېرته توافقات رسي آیا دغه عموما روح د درویشتو نقاطو دا ده چې افغان حکومت به دغه مسله مدیریت کوي او طالب غوښتنې به ورسره منسجم کوي اما دا زه فکر کوم چې مشکل ساز ده د دې ته هېڅ بحث نشته چې که چېرته د سولې غوښتنې د ایجاب کړي چې دلته د یوه سرپرسته اداره رامنځته شي چې هغه موقته مرحله کې افغانستان یو دایمي نظام طرف ته بوځي او کوم توافقات چې د سولې په هکله رسي د هغې د تطبیق لپاره جوګه وي د ټولو اطرافو د اعتماد وړ اداره وي دې ته قطعا اشاره ونه شوه چې دا زما په فکر کوم فیصله چې دلته باید راغلی وای خلکو د خبره کړې وای چې دغسې یوه ادارې جوړېدل که چېرته ضرورت وي نو د سولې دا قیمت باید ورکړو ځکه سوله اهمیت لري زه فکر کوم دا هم اساسي مثلا نو زه هم بیا دې ته راځم چې د افغانانو ترمنځ دغسې یو مجلس چې د هغه مدیریت داسې کسان وکړي چې هغه سولې ته ژمن وي هغه یو د سیاسي اطرافو د نظریاتو منعکس کننده نه وي دې ته کلک ضرورت دی څو د خبرې کامیابۍ طرف ته بوځي دا به نو څنګه کېږي یو لنډه دمه لرو د مینه وروسته په همدې باندې بحث کوو یوه لنډه دمه